د ایمان له قبلېدو وروسته پر مسلمان څو عبادتونه فرض کیږي چې تر ټولو مهم یې لمونځ دی. لمونځ په هر مسلمان باندې فرض دی، که امیر وي که غریب وي، مسافر وي که مقیم وي، روغ وي که رنځور وي، نارینه وي که ښځینه وي، ځوان وي که بوډا وي، د امن په حالت کې وي او که د ویرې په حالت کې، دا ټولو اوقاتو کې لمونځ فرض دی. که څوک په ولاړه نشي کولی هغه دې په ناسته وکړي، که څوک رکوع او سجده نشي کولی لمونځ دې په اشاره باندې وکړي، که څوک غسل او اودس نشي کولی تیمم دې وکړي او لمونځ دې وکړي. خو د لمانځه کول په هر حال کې ضروري دي تر څو چې د ژوند ساه موجوده وي د لمانځه پرېښودلو اجازه نشته. هغه عملونه چې انسان دوزخ ته لیږدوي په هغو کې یو ډیر مهم سبب د لمانځه پرېښودل دي. په سورة مدثر کې الله رب العزت فرمایي ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وكنا نخوض مع الخائضین وكنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. هلته به د جهنمیانو نه پوښتنه وکړي تاسو کوم عمل دوزخ ته اچولی یاست؟ دوزخیان به ووایي موږ نه وو لمونځ کوونکو څخه، یعنې په دنیا کې موږ مونځ نه کوه او نه مو مسکینانو ته خواړه ورکول او موږ به له خوشې بحث کوونکو سره په چټي بحث مشغوله وو او موږ به د قیامت ورځ دروغ بلله تر څو چې موږ ته مرګ راغی. د قیامت په ورځ به تر هر څه وړاندې د لمانځه پوښتنه کیږي. که د چا د لمانځه حساب سم وښود هغه به بریالی وي او که د لمانځه حساب خراب و نو له سختې ناکامي او ناهیلي سره به هغه مخامخ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه عمل چې انسان کفر او شرک ته ګډوي هغه د لمانځه پرېښودنه ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې لمونځ په پابندي سره کوي نو لمونځ به د هغه لپاره د قیامت په ورځ نور، دلیل، برهان او د خلاصون سبب وګرځي او څوک چې لمونځ نه کوي د هغه حشر او پاڅون به له فرعون، حامان او ابی بن خلف سره وشي او هغه لپاره به نور، دلیل او د خلاصون سبب هم نه وي. نو راشئ قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو چې د لمانځه پابند شو چې دا زموږ مونځ زموږ لپاره د خلاصون سبب وګرځي او که خدای وکړه موږ بېلمازي اختیار کړه لمنځونه هم نه کول نو دا عمل به د دې لامل شي چې موږ جهنم ته وصل کړي.